مشرانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم حاضرینو، دغه نننی مجلس چې جوړ شوی دی دا ستاسو د هغو ګالل شویو ستړیاو وروسته تاسو ته د تصدیقنامو درکولو دپاره او ستاسې هغه څه چې تاسې ویلي دي د هغه په ارتباط تاسو ته یوه نوعه تصدیق پاڼې تر څو تاسې ښه مطمئن سئ او وکولای شئ چې آینده خدمت ښه طریقه ترسره کړي. محترم ورونو، ما سره خو بله داسې اوږده خبره نشته، فقط دا یوه خبره به وکړم چې دغه وظیفه او دغه مسؤلیت چې ستاسو په غاړه کې دی او پر غاړه مو اخیستی دی دا ډېر یو دروند بار دی او ډېر لوی مسؤلیت دی، ځکه خپله د معنا څخه دا څرګندېږي کله چې ته تفتیش کوې یا نوم دې د مفتش شو، نو تر دې مخکې چې ته مفتش کېږې باید په ځان کې هغه خویونه راولې او ځان د دې قابل کې چې درته د مفتش خطاب کول مناسب وبرېښي. لکه څنګه چې مخکې محترم معتصم مولوي صاحب تاسو ته وینا وکړه، زه په پای کې رالم خو ډېرو ښو نقطو ته اشاره وکړه. نو که چیرې داسې وي چې تاسې د خپل مسؤلیت وپېژنئ او خپل مسؤلیت ته ښه متوجه سئ، انشاءالله تعالی په ټول وزارت کې کومې ستونزې چې اوس موجودې دي دا ستونزې به ټولې حل کېږي، ځکه چې هغه ستونزې چې موجودې دي په ټول وزارت کې د وزارت لخوا څخه تاسو ورته موظف یاست چې یا یې حل کړي او یا یې تر موږ راورسوي. موږ که فرامین صادروو، که د مشرتابه لخوا څخه راځي او که زموږ په فکر کې څه راګرځي یا دلته فیصلې کېږي په وزارت کې، نو زموږ اطمینان دا وي چې موږ یو لوی ریاست لرو، د پلټنې او مفتشیت ریاست. نو حکم چې وکړو نور مطمئن سو چې دا حکم عملي کېږي، ځکه که عملي نسي دا خلک یې خامخا پلټنه او تفتیش کړي او بیا تر موږ پورې دا شی رارسېږي. همداسې هغه لوایح، هغه قوانین او اصول چې مجاهدین، رئیسان، مدیران، نور کارکوونکي ټول په دې باندې مکلف شوي دي، هغه باید پر ځان باندې عملي کړي او ویې مني. که چیرې تخلف کېږي نو دا یوازینۍ اداره ده چې دوی به د دې تفتیش او پلټنه کوي، چې دا د لیوا مسؤل، د قلي اردو مسؤل، دا مدیر، دا رئیس، دا امیر، دا د ټولۍ مسؤل، دا فرد د اسلامي امارت د اصولو څخه او د دې سپېڅلي شریعت د دغو اصولو څخه یا په وزارت دفاع کې ورته وضع شوي اصول چې کوم دي د هغو څخه مخالفت کوي. که چیرې یو څوک په دې پوه شي چې زه که هر عمل کوم دا پټ نشي پاتې کېدلی، دا به رسېږي تر د قلي اردو تر مسؤله به رسېږي، تر لوی درستیزه به رسېږي، تر وزیره به رسېږي، نو بیا هغه کسان په کامله معنا
د ټولو اصولو پابندي کوي او هیڅ غیر اصولي کار او کړنه بیا نه ترسره کوي. خو دا په هغه صورت کې چې تاسو خپلو مسؤلیتونو ته په کامله معنا متوجه یاست. او که چیرې غفلت را سره ملګری وي او په خپلو مسؤلیتونو ته ښه نه متوجه کېږو، نو بیا چې څه کېدل هغه به کېږي، نه به زه خبر یم، نه به ته خبر یې، نه به بل خبر یې، نه به بل خبر یې. هغه هماهنګي او هغه خپل ترمنځ تعلق چې مو دی په دې کې به کمزوري راځي. ځکه سره خبر به نه یو، نه بیا زه وزارت کولی شم په داسې شکل باندې، نه بیا ستر درستیز خپل مسؤلیت سرته رسولی شي، نه د کلي اردو قمندان، نه نور ریاستونه او مدیریتونه. او کله چې ستاسو څراغ په پسې وي، بیا به دا نظم په کامله معنا باندې هر یو مراعاتي. بله مهمه خبره دا ده چې په دې پلټنه کې باید تاسو و دې یوه ټکي ته ډېر زیات متوجه یاست چې خدای نکرده داسې ناحقه یو څوک معصوم یا مؤمن په هغه دغه کې په هغه کار کې چې هیڅ لاس ونه لري، خو تاسو بې له دې چې تحقیق وکړئ، بې له دې چې تبین وکړئ، هغه شکایت یې تر موږ او بل پورې رسوئ یا ورسوئ، نو په دې سره به د هغه مؤمن مسلمان او هغه مجاهد زړه ازاریږي. په دې سره به بیا د هغه په حق کې سوء ظن راځي، بې اعتمادي به ورباندې راځي او عزت ته به یې تاوان رسیږي. د دې شي سره باید تاسو ډېر احتیاط وکړئ چې نه یو څوک ناحقه در څخه ظهیر سي او په عین حال کې بیا مجرم سړی در څخه خلاص نشي. دا دوه توازن، د دې دوه شیانو مابین دا توازن باید وساتل شي. نو دا هغه وخت ساتل کېږي چې سړی خپل کار ته په دقیقه معنا متوجي او خپل مسؤلیت یې درکړي او خواري پکښې کې کاږي. په هر موضوع کې پلټنه کوي، تبین کوي تر هغه حده چې حقیقت ته رسېږي. بیا که یې اصلاح د کلي اردو په مسؤل راتلله، هغوی ته باید وویل شي هغه به اصلاح راولي. که چیرې په کلي اردو باندې نه کېدل، تر هغه مهاله هغوی ته یې راورسوئ. په هر صورت تاسې باید د خپل مسؤلیت وپېژنئ او خپل مسؤلیت درک کړئ او تر هغه وروسته بیا په کامله معنا ورته متوجه شئ او خپل ځانونه هم داسې جوړ کړئ چې بل څوک بیا په تاسې باندې دا اعتراض ونه لري چې دا څنګه مفتش دی، دا څنګه پلټونکی دی چې د ده په خپله اعمال دغسې او دغسې او دغسې. نو الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې خپلو وظایفو او مسؤلیتونو ته په کامله معنا متوجه شو او صف تصفیه وساتو او هغه کرغېړن اعمال چې بعضې اشخاص یې ترسره کوي د هغوی مخنیوی وکړو. بیا به نو انشاءالله تعالی صف هم صفا وي او نظم به مراعات وي، هماهنګي به هم موجوده وي، اطاعت به هم موجود وي، ټول کارونه به منظم وي. الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي. زه تاسو ټولو ته مبارکي درکوم او دعا کوم چې الله تعالی دې ستاسو تېرې ټولې ستړیاوې او خدمتونه قبول کړي او دا دلته چې راغلي یاست دا سیمینارونه مو کړي دي او خوارۍ مو کړي دي، خوله مو توی کړې ده، مسافرۍ مو کړي دي. الله تعالی دې اجر عظیم درکړي، الله تعالی دې درڅخه قبول کړي او د دې فراغت یو ځل بیا مبارکي درته وایم. واخر دعوانا